السلام علیکم خوږو دوستانو، ستړي مه خدا پاک دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. خوږو دوستانو، غزنوي پښتون یم. له یو اوږدې مودې پس بیا د سوشل میډیا نړۍ ته راغلم. زما په سوشل میډیا کې نه شتون زما خپل د ژوند څه شخصي مصروفیات ول. نو دوستانو، د روژې واخواته د روژې څخه یوه میاشت وړاندې مې ویډیو کړې او بیا مې نه وه کړې، تقریبا دوه نیمې میاشتې وسوې. نو نن بیا بیرته سوشل میډیا ته راوګرځېدلم. خوږو دوستانو، بیا به موږ او تاسو ملګري سره کوو پر سوشل میډیا باندې. دوستانو، هغه که زما دا فیسبوک پیج دی، که زما یوټیوب چینل دی، او که زما ټیک ټاک دی، دوستانو که زما انسټاګرام دی، ټول په دا یو نامو دی، غزنوي پښتون باندې. زما څه نور چینلان شته داسې ډیفرنټ مختلف نور هغه دغه دي ناولده چینلان دي، هغو سره دغه نشته، هغه دلته کتل کېږي نه داسې څه دغه دپاره په نورو ژبو دي. خو زما چې یو چینل دی د یوټیوب هغه په دغه دی، په پښتو دی، او پر هغه باندې زه د پښتو سره اړوند ویډیوګانې پورته کوم. هغه که شعر و شاعري وي یا نور د پښتنو د ژوند سره تړلي هر څه وي، دوستانو هغه پر پورته کوم. نو ویډیو ډېره نه اوږدوم. دوستانو، زما دا اوله ویډیو ده، ما در ټول د دوه نیمې میاشتې وقفې پس دا زما اوله ویډیو ده پر سوشل میډیا. خوږو دوستانو، زه به هر وخت انشاءالله له تاسو سره یم. هر خدمت چې د پښتنو په ما کېږي د پښتو ژبې، زه به هغه ته حاضر یم. پښتو زموږ او ستاسو مور ده. د پښتو به داسې قدر کوو لکه د خپلې مور چې کوو. دوستانو، نو زه خپل ادبي ملګرو ته بیا یو درخواست کوم چې له موږ سره دې په تماس کې پاتې شي. موږ ته هر وخت دوستانو پر وټساپ باندې مختلفو دوستانو، هغه که د لې په هیواد کې ول یا د هیواد د باندې ول، هغو پر وټساپ باندې ما ته خپل شعرونه یا د بل انتخاب شعرونه رالیږل، هغه به ما هلته ایډیټ کړل، بیا هم پر فیسبوک یا پر یوټیوب پورته کول. نو اوس هم زه غواړم چې هغه لړۍ ور بیا دوامداره وساتم. دوستانو، که هر څوک غواړي چې د ده د خپل خوښې یا د ده خپل شعر وي، هغه ما ته راولیږي، نو زه به بلکل لاسوهنه یا ګوتوهنه ګوتې به نه پکې وهم، هم د ده په خپل شکل چې سره کوم ده جوړ کړی وي هغه شکل به یې فقط ایډیټ کوم او پر سوشل میډیا به یې کوم. دوستانو، ویډیو راڅخه اوږدېږي، تر بلو ویډیو مې پر لوی او بخښونکي خدای سپارم. په مخه مو ښه، ژوندي اوسئ، کور مو ودان. مننه.